बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। دا د विंडोज 7 دویم لیکچر دی او دا تاسو ته د شاکام انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي د طرف نه وړاندې کیږي. په دې لیکچر کې به مونږه د ډیسکټاپ، ټاسک بار او دغسې نور مختلف سیزونه ډسکس کوو. څنګه چې کمپیوټر آن شي تاسو ته د وینډو سکرین ښکاري. دا په دوه حصو کې تقسیم دی. یو بره د تصویر حصه ده او یو لاندې دا پټۍ ده. بره تصویر حصې ته ډیسکټاپ ویل کیږي او د لاندې پټۍ ته ټاسک بار ویل کیږي. په ډیسکټاپ کې شاته تصویر ته وال پیپر ویل کیږي یا ډیسکټاپ بیک گراوند، او په ډیسکټاپ باندې د نښو ته آیکنز ویل کیږي. د آیکنې تقریبا 4 قسمه وي. لومبي د آیکنو ته سیسټم آیکنز ویل کیږي. دا 15 آیکنې په هر وینډو کې موجودي، نو په دې وجه دا د سیسټم خپل آیکنې وي، نو ته سیسټم آیکنز ویل کیږي. دویم قسم آیکنې دغه فولډر دي. فولډر څنګه موبایل کې موږ جوړو، په یو فولډر کې مختلف قسمه سیزونه کیدو یا هر فولډر کې بل بل ټایپ ډیټا کیدو، لکه تصویران یو فولډر کې کیدو، ویډیو بل فولډر کې. دریم نمبر شارټکټس دي. شارټکټس د پاسه د غشي د نشانی. شارټکټ مطلب دا دی چې اصل پروګرام موږ سره په بل ځای کې پروتي، یو فولډر کې دننه پروتي، لیکن دا نښه مخامخ پرته وي، نو د دې نښې کار وي هغې فولډر یا فایل یا پروګرام سره لینک جوړول، هغې ته لینکس فایل هم ویل کیږي. بل څلورم نمبر موږ سره فایلز وي چې په کوم کې ډیټا موجودي، او کلم کمپیوټر کې موږ یو ډیټا سیو کوو، د هغې لپاره یو فایل جوړو. د فایل بیا مختلف اقسام دي. فایل خالیم کې دی شي او په فایل کې ډیره ډیټا هم راتلی شي. د هر فایل خپل یو ایکسټنشن وي. کله دا ایکسټنشن موږ ته ښکاري کله نه ښکاري، د دې مخکې یو آپشن دی، به ډسکس کوو انشاءالله. دې نه پس د وینډوز څه کامپوننټس ډسکس کوو. په وینډوز کې مختلف کامپوننټس تاسو بار بار په کار راځي، نو د هغې نومونه که پراپرلی یاد کړئ نو ښه خبره ده. لومبی کلم چې مونږ یو پروګرام کولاو، نو د هر پروګرام لپاره یو خپله وینډو کولاویږي. دا اوس د دې پروګرام یو وینډو ده. یو وینډو وي، یو ډایلاګ باکس وي. پروګرامونه مونږ ته یا کمانډونه دوه شکلونو کې زیاتر ښکاري، یو وینډوز کې یو ډایلاګ باکس کې. وینډوز کې 3 بټنې وي، د 3 بټنو ته کیپشن بټنز ویل کیږي، او په ډایلاګ باکس کې یو صرف د کراس بټن وي. د 3 بټنو کارونه بدل بدل دي. د دې پروګرام بندول دي، دا پروګرام میکسیمایز کی، او چې دا بټن بیا کلیک کو نو هماغه خپل حالت ته بیا راولي، دې ته ویل کیږي ریسټور. او دغسې مینیمایز په دې باندې مینیمایز کیږي، پروګرام وړوکی کیږي. د وینډو د بره پټۍ ته ټایټل بار ویل کیږي. په دې ټایټل بار باندې د فایل نوم او د پروګرام نوم وي. په بعضې پروګرامونو کې کمانډز د مینیوز په شکل کې، مینیوز لیست ته ویل کیږي. نو دا مختلف کمانډونو لیسټونه دي، دې ته مینیوز وایي، او دې پوره پټۍ ته مینیو بار ویل کیږي. کله کله په فایل کې موږ سره لیک زیات شي، خاص کر د لیک والا یا د لیست والا فایلونه پروګرامز، نو دې لپاره بیا موږ استعمالو سکرال بار. سکرال بار هم دوه قسمه وي، یو ورټیکل سکرال بار، یو هاریزنټل سکرال. د ماوس سے غشي والا نشان ته پوینټر ویل کیږي، او چې کوم ځای موږ رایټینګ کوو نو هلته کې دا یو نشان بلینکینګ کوي، دې ته ویل کیږي کرسر. دا هاریزنټل سکرال بار شو، دا ورټیکل سکرال بار شو. دا دویم قسم فریم، دې ته ډایلاګ باکس ویل کیږي. په ډایلاګ باکس کې موږ سره دا اوس ټیبز دي، د یو یو پوره ګروپ ته ټیب ویل کیږي. دا ډراپ ډاون لیست دی، دې ته کمانډ بټن یا بټنز ویل کیږي. دې ته چیک باکس ویل کیږي، چې ټک پې لګېږي ته چیکډ وایي، او چې ټک پې نه وي ته انچیکډ. دا موږ سره سلایډر دی، په دې کې دا بټن موږ سلایډ کولی شو. دې ته ریډیو بټنز ویل کیږي. په ریډیو بټنز کې دا خصوصیت وي
چې دا اکثر په یو ځای کې 2 یا 3 یا 4 یا مختلف کېدی شي. نو په دې کې مونږه یو بټن سلیکټ کولی شو او چیک باکس کې دا خصوصیت دی چې په دې کې مونږه څومره چیک باکس وي نو په یو ټایم کې ټول اف کولی هم شو او ټول یې سلیکټ کولی هم شو. د ماوس رائټ کلیک سره چې کوم مینیو کولاویږي دیتا پاپ اپ مینیو یا فلوټینګ مینیو ویل کېږي. فلوټینګ مطلب چې کله دا په یو ځای راځي کله په بل ځای راځي دیتا ویل کېږي فلوټینګ مینیو. په فلوټینګ مینیو کې د هر پروګرام مناسبت سره مختلف کمانډونه وي. رائټ کلیک سره په ډیسکټاپ باندې چې کوم پاپ اپ مینیو کولاویږي په دې کې دا مختلف کمانډونه دي. لومبی د ویو دا ویو د آیکنو لپاره دی چې د آیکنو سایز موږ څنګه ګورو. لارج آیکن آیکن به غټ ښکاره شي. میډیم آیکنز په دې کې به آیکن درمیانه سایز کې وي او په سمال آیکن کې به دا وړوکی سایز کې وي. آټو ارینج آیکن چې دا آپشن آنی نو دا ټول آیکن به خپله په یو ترتیب باندې وي. دا ترتیب هر څنګه کېدی شي. بیا الاین آیکن ټو ګریډز که دا آپشن آن وي نو آیکن به په قطار باندې وي په لاین باندې به وي. موږ دې ته دا لومبی آټو ارینج آیکن آپشن آن کوو آف کوو او دې نه پس د آیکن یې موږ دې ځای نه د ډیسکټاپ په بل ځای باندې بې ترتیبه کېښودل غواړو. دا اوس د خپل ترتیب نه بې ترتیبه شوې لیکن دی په قطار راځي هاریزنټل ورټیکل. که موږ غواړو چې دا د بې قطاره هم شي نو بیا به الاین آیکن ټو ګریډز دا آف کو نو بیا د آیکن موږ بې قطاره هم کېښودی شو. او که غواړو چې په قطار دی شي دا آپشن باندې کو. که غواړو چې په ترتیب دی شي نو آټو ارینج آیکن به ورکو خپله به دی لیفټ سایډ ته په ترتیب باندې شي. شو ډیسکټاپ آیکن سره به د ډیسکټاپ نه آیکن یې پټې شي او شو ډیسکټاپ آیکن ټیک کولو سره به دوباره بیا څرګندې شي. شو ډیسکټاپ ګیجټس دا په بعض وینډو ایډیشنز کې راځي. دا ان کولو سره موږ ته څه مختلف قسمه آیکنې ښکاره شي. ګیجټس دې ته ویل کېږي. ګیجټس زیاتره کم څنګه د روزمره ضروریاتو مطابق کم څیزونه وي کمپیوټر کې هغې ته ویل کېږي. د ګیجټس آن کولو دپاره مین کمانډ دغه دی. دا ګیجټس چې موږ کلیک کړو دلته نه موږ د خپلې خوښې مطابق د ګیجټس مختلف پروګرامونه کولاولی شو. دا اوس په دې کې مخکې نه څه کولاو دي خپله رالل. که موږ پکې نور پروګرامونه کولاول غواړو دلته نه به په ډبل کلیک سره کولاوو. دې کې د هر پروګرام خپل خاص استعمال دی. په دې کې لومبی موږ سره ګړۍ ده. په دې ګړۍ کې موږ سیټینګ کولی شو د دې ځای نه. دلته نه د ګړۍ ډیزاین بدلولی شو. دلته نه د ګړۍ ټایم بدلولی شو. د کوم ملک دپاره چې موږ ګړۍ سیټ کوو د هغې ملک د ښاري نوم به ولیکو او دلته نه د جی ایم ټي ټایم مناسبت سره به ورته ټایم سلیکټ کړو. اوکې به ورکړو. دغسې که موږ ته اضافي نورې ګړۍ پکار وي نو موږ د ګیجټس نه ایډ کولی شو. په دې کې دا کیلنډر دی. کیلنډر که د میاشتې موږ ته پکار وي یا د ورځې پکار وي. دغسې دلته نه آډیو ویډیو کنټرولینګ کېږي پکچرز وغیره او دې کې بعضې څیزونه نن سبا مایکروسافټ آف کړي دي. دغسې دا د موسم دپاره دی دا هم نن سبا آف دی. د کرنسۍ دپاره مخکې به استعمالېدو د آف شوي دي. اوس دا گیم دپاره دی. دې کې مختلف قسم د پزل گیمونه پراته دي. دا پزل گیمونه موږ دلته نه پلی کولی شو. دغسې دا ډیسکټاپ بیکګراؤنډ دپاره استعمالیږي. دلته نه هم موږ د دې پکچر چینج کولی شو او دلته نه هم چینج کولی شو.